صدقه فطر یعنی سرسایه دا پر چا باندې واجب ده، پر چا باندې فرض ده. پر هر نارینه زنانه باندې صدقه فطر ورکول واجب دي چې کم چاته الله رب العزت واس او طاقت او پیسې ول ورکړي وي. کچیر یو انسان غریب وي، مسکین وي او شریعت دته اجازه ورکړي دي کچیر ته وغواړي ته نه ادا کولای، ها کچیر ادا کې ښه خبره ده. دریم دا چې صدقه فطر څومره ادا کو و دا سرسایه څومره پیسې چې د هغه ورکو. نو شریعت دا ویلي دي کچیر یو انسان حالات برابر نه وي، صحیح نه وي، که غواړي چې د صدقه فطر ادا کړي نو د 2 کیلو غنمو حساب دی د ادا کړي. 2 کیلو غنم چې څومره قیمت دی دا قیمت چې دی چې فی نفر دا قیمت چې دی هغه دی او مسکین د غریب ته ورکړي. کچیر دی غواړي 2 کیلو غنم هم چاته ورکولی شي. کچیر یو کس مالدار وي، حالات برابر وي، هغه دی بیا د 3 کیلو کشمش یا 3 کیلو خرما قیمت چې دی هغه دی ادا کړي. او بل دا دی چې صدقه فطر د اختر څخه مخکې هم ورکول جایز دی. صدقه فطر کچیر اختر نه وي راغلی هم صدقه فطر ورکول جایز دی. دغه یو څو ضروري مسلې دي تاسې ضرور مخکې د سره شیر کړئ د اختر راتګ څخه مخکې چې د خلکو ته ورسیږي د معلومات.